د کیسر تیبریوس د حکومت په 15 کال کې پنتوس پیلاتوس د یهودیا گورنرو او هیرودیس د گلیل گورنرو دا غرور فیلپوس د ایتوریا او تراخونیتس او لیسانیاس د ابیلنه گورنرانو د مشرانو امامانو اناس او کایپس په وخت کې د زکریا په زوی اخیا باندې په بیابان کې د خدای پاک کلام نازل شو. هغه د اردن په ټوله سیمه کې غیر چاپیره وګرځېده او دا بیان یې کولو چې د توبې بپتسمه واخلئ او ستاسو ګناهونه به معاف شي، څنګه چې د ایشیا نبی په صحیفه کې لیکلي شوي دي چې په بیابان کې د نارې وهونکي اواز دی چې د مالک خدای لاره جوړه کوي او د هغه لارې نیغې کوي. هره دره به ډکه شي، هره غونډې او غر به اوار شي، کاږه به نیغ کړی شي او ناهمواره لار به هواره کړی شي او ټول مخلوق به د خدای پاک خلاصونو ویني. ګڼ خلک بهر راوتل چې د یحیی بپتسمه واخلي، خو هغه هغې ته وفرمایل چې ای د مارانو بچو، تاسو ته چا خبرداری درکړه چې د راتلونکي غضب نه وتښتئ؟ نو داسې کارونه وکئ چې ورته ستاسو د توبې ایستلو پته ولګي. تاسو ځان سره داسې سوچ مه کوئ چې ګنې تاسو د ابراهیم اولاد یئ، ځکه چې زه درته دا ویم چې خدای پاک د دې کاڼو نه هم د ابراهیم دپاره اولاد پیدا کولی شي. اوس هم د ونو جوړو ته تبر نیولی شوی دی او هر هغه ونه چې ښه میوه نه نیسي هغه به پرې کړی شي او د اور لمبو ته به اچولی شي. خلکو ته تپوس وکړو نو بیا موږ څه وکړو؟ هغه جواب ورکړه چې د کم سړي سره چې 2 کمیسونه یو د هغه له ورکي چې د چا سره یوم نه او د چا سره چې خوراک وي هغه دې هم داسې وکړي. ځینې ماسولچیان هم بپتسمې اخیستو له راغلي او هغې ته تپوس وکړه چې استاذه موږ څه وکړو؟ هغه ورته وفرمایل چې ستاسو دپاره چې څه مقرر شوي دي د هغې نه زیات مه اخلئ. سپایانو ترې نه دا تپوس وکړه چې موږ څه وکړو؟ هغې ته یې وفرمایل چې د چا نه په زوره پیسې مه اخلئ او په چا د دروغ الزام مه لګوئ، په خپله تنخواه صبر کوئ. خو ټول خلک د مسیح په انتظار او د یحیی په هکله په خپلو زړونو کې سوچ کولو چې ګنې هغه به مسیح وي. خو یحیی هغې ټولو ته وفرمایل چې زه تاسو له په اوبو بپتسمه در کوم، خو څوک چې راتلونکی دی هغه زما نه ډېر زورور دی او زه د هغه د پیزار د تسمو د پرانیستلو جوګه هم نیم. هغه به تاسو ته په روح القدس او په اور بپتسمه در کوي. خاخه یې د هغه په لاس کې ده، هغه به خپل درمن په ښه شان پاکوي او غنم به په خپله خمبه کې جمع کوي، خو بوس په هغه اور کې سوځئ چې هیڅ کله نه مري. په دې شان سره هغه نور خلک هم ډاډه کول او زیرې ورته اورولو. خو یحیی هیرودیس گورنر د خپل رور د ښځې هیرودیاس سره په واده کولو او په نورو بدو کارونو ملامته که، خو د دې ټولو بدو کارونو د پاسه یې یحیی گرفتار که او په قیدخانه کې واچولو.